غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زمونږ ستاسو د نړۍ جلسو پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی سو ماشومانو د الله رب العالمین مقدس کتاب ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی د رب د عظیم کتاب یې په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی محترمو دغه پروګرامات د دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د تسلۍ لپاره او نور مسلمانانو تر ترغیب ورکولو لپاره منعقد کیږي. محترم قرآن مجید د الله رب العالمین اخرنی کتاب دی کله چې د دنیا ته راغی د پوره انسانیت ته د هدایت لاره ور وښودلم د پوره انسانیت ته د امن لاره ور وښودلم د پوره انسانیت ته د نجات لاره ور وښودلم. یقینا محترمو د دنه مخکې الله رب العالمین کتابونه رالیږلي وو و محترمو هغه کتابونو په پیغام کې علمگیریت نه و بلکې د هغه پیغام تعلق د خاصو قومونو سره د خاصو علاقو سره او د خاصو زمانو سره و. قرآن مجید دنیا ته راغی د دغه پیغام تعلق د خاصو قومونو سره نه و د خاصو علاقو سره نه و د خاص زمانې سره نه دی بلکې قرآن مجید په یا ایها الناس سره پوره انسانیت مخاطب کوي دے پا یا ایوہ الناس سرا مشرق والا ہم رابلی پا یا ایوہ الناس سرا مغرب والا تا ہم آواز ورکی پا یا ایوہ الناس سرا شمال والا تا ہم دے مخاطب کی گی پا یا ایوہ الناس سرا جنوب والا ہم مخاطب کی درب دغی کتاب دے پوری انسانیت تا بذہن کی دغی خبر وراچائی چی تاسو ما رواخ لئی زما سر خپل تعلق مضبوط کئی ما د خپل سینې سره ولګوئ ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند حاکم جوړ کړئ ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند رهنما وګرځوئ بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د فلاح ضمانت درکومه بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د کامیابۍ ضمانت درکومه بیا دنیا کې هم د سرلوړۍ د ژوند ضمانت درکومه او آخرت کې هم بیا زه تاسو ته د نجات او د کامیابۍ ضمانت درکومه. محترم یقینا د دنه مخکې کتابونه راغلي وو محترمو د هغې مثال داسې وو علما فرمایي کله شپه راشي د شپې د شپه ځان سره تیاره راوړي د شپې په دغه تیاره کې موږ ځان ته د رڼا دپاره ډیوه بلو موږ بلب بلو موږ لاټین بلو لیکن محترمو سحر ته به تا کتلي کله نور راوخیږي نور بیا پوره انسانیت ته رڼا ورکي د نور په موجودګۍ کې بل رڼا ته ضرورت نه پیښیږي د نور په موجودګۍ کې بل رڼا په نظر نه راځي. همدغه مثال د قرآن مجید دی کله چې د دنیا ته راغی د پوره انسانیت ته د هدایت لاره ور وښودله د پوره انسانیت رهنمایي وکړله د پوره انسانیت ته پیغام د امن ورکو پیغام د هدایت ورکو پیغام د نجات ورکو د ده موجودګۍ کې بل کتاب ته ضرورت نشته دی د ده په موجودګۍ کې بل هدایت ته ضرورت نشته دی او قرآن مجید ما او تا ته دغه پیغام راکوي. قرآن مجید د قیامت د سبا پورې څومره انسانان چې راځي دغه ټولو ته دغه خبره ذهن کې ور اچول غواړي ستاسو دپاره د هدایت کتاب زه یمه ستاسو دپاره د امن کتاب زه یمه ستاسو دپاره د کامیابۍ کتاب زه یمه ستاسو دپاره د سرلوړۍ کتاب زه یمه زما نه علاوه تاسو دپاره بل کتاب د هدایت نشته دی بل کتاب د نجات نشته دی. قرآن مجید دغه ټولو ته دغه خبره ذهن کې ور اچوي. همدغه وجه ده کله چې قرآن مجید تاسو اوچت کوي رب العالمین په دغه کتاب کې اعلان کوي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چونکې د قیامت د سبا پورې د تمام انسانیت د کامیابۍ دارومدار په دې کتاب باندې دی د هغوی د فلاح ضمانت په دغه کتاب باندې دی د هغوی دپاره د کامیابۍ کتاب دغه دی د هدایت کتاب دغه دی. الله رب العالمین د حفاظت ذمه واخیستله چې دغه کتاب نازل کړی مونږ دی د دغه کتاب حفاظت به مونږ کوو چونکې د پوره انسانیت د کامیابۍ دارومدار په ده باندې و د قیامت د سبا پورې په دغه باندې دی د دې وجې نه الله د حفاظت ذمه واخیستله. د دې وجې نه محترمو زموږ عقیده ده قرآن د لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته د آسماني دنیا نه په 30 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه چې راغلی و همهغسې زموږ پورې محفوظ را رسېدلی دی او انشاءالله دغه کتاب به د قیامت د سبا پورې همدغسې محفوظ وي انشاءالله. دغې څوک تبدیلي نشي کولی دې څوک بدلولی نشي دې څوک ختمولی نشي
دکی سوک تغییر و تحریف نشی کولے دکی سوک تبدیلی نشی کولے قرآن با ہم محفوظ ہوئی او انشاءاللہ دکی دینی مدرسے بم دا قیمت دا سبا پوری محفوظ ہوئی انشاءاللہ دینی مدرسے دار قرآن دا حفاظت مرکزوں نے دی دل تر قرآن حفاظت کی گی دار قرآن دا حفاظت کلاگانی دی دل تر قرآن دا حفاظت سپایان تیاری گی دل تر قرآن دا حفاظت مجاہدین تیاری گی ہاں دکا مدرسے بم انشاءاللہ دا قیمت دا سبا پوری محفوظ ہوئی کم خلق جی دیتا پا غلط نظر گوری دیتا شک پا نظر گوری دیتا پا سپک نظر گوری دا دیتا ختم ولو ارادہ لری دا دی خلاف پا ذہن او دماغوں کی منصوبے جوڑی قسم دے دا خلق دا اللہ دا طاقت سر دا جنگی دو سوچ لری او دا اللہ دا طاقت مقابلہ سوک نشی کولے کم سوچ دا اللہ مقابلے ترازی دا مدرسے دا ارانا ولو ترا مخی تکیے گی دا مدرسے دا ختم ولو ارادہ لری انشاءاللہ دا طاقتون برا غرزی گی سرون بے ماتی گی ٹکڑے ٹکڑے کی گی با او انشاءاللہ دینی مدرسے برا قیمت دا سبا پورے قائم ہوتائی گی انشاءاللہ دیو دا مغرب نا متاثرہ دیو مدرسے تا دا غسر استعزا پا نظر گوری دیو مدرسو والا تاوئی منتوئی تاسو رخپلو مدرسو دا نصاب بدل کئی دی کی تبدیلی ہو گئی مموی بابا دلتا سے بدل کو دلتا قرآن ازدکی گی دلتا احادیث دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازدکی گی دلتا فقہ ازدکی گی حلال حرام جائز ناجائز ازدکی گی مونگ قرآن بدل کو دلتی مونگ حدیث بدل کو دلتی مونگ فقہ بدل کو حلال حرام جائز ناجائز بدل کو نعوذ باللہ بابا دلتی خود تبدیلی غزی مونگ تا پا نظر نرازی سکی تبدیلی ہوکو خوزا دیو تاویم کاش کتاسو بخبر نصاب باندی نظر کرے وے بیا بتاسو تا شرم درغلے وے بیا بری دینی مدرسے تر تبدیلی مشورہ نور کبلے قسم دے مونگ تا افسوس وشی زمان دے کالج یونیورسٹی نصاب شپارس کالو کی زمایو نوجوان تا اللہ دا ذات سر آشنا کی اللہ دا وجود نا خبردار نشی انبیاء دا رسالت عقیدہ ون پیجری دیر اسلام دا اساسی بنیادی عقائدوں نا خبر نشی اور مشورہ دا تبدیلی ماتا رکھے تقریباً 3-4 مہینے مخ کی خبر دا زخبالا راکی کی ہوما یو چاسر ملما ہوما مدرسین ناظم سے ٹیلیفون راگے ماتویل یو نوجوان مونگ درولی گو ورستا ٹیم ورکاو اگر نوجوان چکل مات راور رسیدو گیر بریت خرولی دی ماتویل مفتی سے پیر پا مشکل باندی زتا تراور رسیدو مانتے ملگری یہ مسئلہ سدا ملگری یہ مشکل سدے دے ماتوی زی پیشاور یونیورسٹی سٹوڈنٹ یما زلتے انجینئرنگ کو ما دے ماتوی دے سلور کالونا یو ملگری زما سر پا یو ڈکس باندی کینی زما دا ملگری قادیانے دے زماور سر ملگرتیا دا زماور سر وی تعلق دے زماور سر اگوی لین دین دے ماتوی ابلورز میں دے عمری سے بیان واورے دو اگر مولی سے فیس بک باندی اگر بیان میں واورے دو اگر بخبل بیان کے بھی قادیانیان دا دنیا اشد ترین کافر دی ندیو سر قسم تعلق ساتل جائز نہ دے ندیو سر تعلقات جائز نہ دی ما توی ذرا دو ملگری سر خبر کول وارا با چون کی ختم نبوت نہ پیژنا با قادیانیت نہ پیژنا با ما توی ته ټیم راکا اگر ملگری درته ذرا ولم چې تراغه سره خبره وکي تراغه اشکالات او جوابات هغه ته ورکي هغه ته اطمینان نصیب شي قسم دې ورځ زمازله ته درد ملاو شو زما یو نوجوان 14 کالو کی عقیده ختم نبوت نه پیژاندا دا خو زمونږ د ایمان اساس دی دا خو زمونږ د ایمان بنیاد دی څو کاله مخکې خبره ده پېښور کې یو تبلیغي ملګري راسره بیته وکړله یو څو نوجوانان یې راوستله دا د پېښور د یو سرکاري کالج سره تعلق ساتو دغه وخت کې دغه کالج کې یو پروفیسر دهري و د الله د وجود نه منکر و دا نوجوانان یې مرتد کړي وو دوی د الله د وجود نه منکر کړي وو دغه نوجوانان یې زما خواته راوستله 4 ګنټې ورسره زما مجلس وشولو نشست مې ورسره وشولو دیو دا عقل پا بنیاد باندے اللہ پا وجود باندے اعتراضات کول ما جوابات ورکول دیو اشکالات پیش کول ما جوابات ورکول سلور گھنٹے زمون مجلس وشولو مسلسل در سلور نشستونا مشولو اگر نوجوانان آخر کے توبت تائب شو اگوی توبو بستلا الحمدللہ واپس دائر اسلام کی داخل شو بیدا غین بعد ما یو کتاب ورکو دیو تبلیغی جماعت ورسر سلور میاشتو تلاڑا
هغه یو نوجوان پکې د باجوړي جنسۍ سره تعلق ساتو د 4 میاشتو اخرنۍ ورځې وې ما سره یې ټلیفون رابطه وکړله ما ته وایي زه خو د تباهۍ په ډېره لویه لار ورغلی وم زه خو د هلاکت په ډېر لویه لار باندې ورغلی وم الله فضل وکړو د تباهۍ دغه لار نه واپس شوم خو د اخرې کې به جړاو شو ما ته وایي د تباهۍ په دغه لار باندې زما د کالج ډېر ملګري ورغلي دي مرتد شوي دي دغه ملګرو به څه کېږي ما ورته ویل ملګري یم مه مایوسه کېږه خپل وخت پوره کړه بیا موږ ته ځان راورسوه ما ورته ویل په زړه کې دغه عزم د ځان سره راوړه چې انشاءالله دغه یو نوجوان به واپس دایر اسلام ته راولم تر څو چې مې دغه نوجوانان دایر اسلام ته نه یې راوستي تر هغه وخته پورې به انشاءالله العزیز بل کار نه کوم قسم دې موږ ته افسوس وشي یو نوجوان 14 کالو کې د الله وجود ونه پېژاندو د 15 منټه د الله په وجود د چا سره خبره نشي کولی خبره کول خو لرې خبره ده دلته یو چا 2-3 اعتراضات یې پرې وکړه اشکالات یې پېښ کړه دې د الله د وجود نه منکر شو پر اوس کال دا ورځې وې یو ملګري را سره دې ته وکړله ما ته ویل 15 ملګري مونږ د کالج یونیورسټۍ راجمع یو زمونږ ذهن کې ول څه اشکالات دي څه اعتراضات څه سوالات دي ما ویل کېدای شي دا داسې مسایل دي د موضوع مسایل دي ما ورته ټیک ده ملګري وایه ما ته ویل موبایل هم لوډ سپیکر کو موږ ستا اواز ټول اورو ما ورته ویل وایه د اولنی اعتراض په حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه باندې وکړو کم معاویه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی کاتب لیکونکی معاویه کم معاویه د چا په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم اجعله هادیه و مهدیه هغه معاویه باره کې یو سوال وکړو ما جواب ورکړو بل اعتراض یې وکړو ما جواب ورکړو بل اعتراض یې وکړو ما جواب ورکړو تقریبا شپږو ته د اعتراضات ورسېده ما ورته ملګري کتلې دي څه دي ته خو د کالج یونیورسټۍ نوجوان یې دا خبرې د تا ذهن ته چا راوستي دي تا کتلې څه دي ستا مخې ته څه پروت دی ځکه ما ته خو د مرض جرله معلومه شي زه به بیا د هغې نه پس د تا سره خبرې وکړم ما ته وایي خلافت ملوکیت د مودودي صاحب مې کتلی قسم دی مسلمانانو زما په چا تنقید مقصود نه دی زه د خپل زړه درد تا ته بیانوم کاشکې تا د زما د درد زړه درد محسوس کړي او خپل علماو طلباو ته مې ویل ستاسو د محنت میدان صرف مدرسه مسجد نه ده لږ بهر راشئ قسم دی دغه تعلیمي ادارو کې د الحاد په لاره نوجوانان روان دي د ارتداد په لاره باندې نوجوانان روان دي د دهریت په لاره باندې روان دي د غامدیت په لاره روان دي د لامذهبیت په لاره باندې روان دي د نیچریت په لاره باندې روان دي هغه خلک زما او ستا د رهنمایي محتاجه دي په دلیل سره خپل موقف هغوی ته ورځي زده کول د هغوی رهنمایي کول هغه خلک قسم دی تږي ناست دي ما او تا ته چې کله ورشو خپل عقیده ور ورسوو غفلت د خوب نه رابیدار شئ خپل عوامو ته خپل موقف په دلایلو سره بیان کړئ د ده ذهن سازي وکړه د خپل نوجوان ذهن سازي وکړه قسم دی معاشره کوم طرف ته روان ده تا ته پته نشته دی د لادینیت یو طوفان روان دی د عقیدې او د مذهب او د فکر په بنیاد باندې هسې نه سبا ته هغه طوفان زموږ د لاسو نه ونوځي زموږ د کنټرول نه بهر نه شي بهرحال عرض مې کوو دینی مدرسې دا زموږ ستا د تهذیب محافظې دي دا زموږ د عقیدې محافظې دي دا زموږ د نظریې محافظې دي خو الله رب العالمین موږ ته د دې خبرې تسلي راکوي چې انشاءالله دینی مدرسې به د قیامت د سبا پورې آباد او قایم او دایم وي انشاءالله مشکلات به راځي مشکلاتونه به نه یریږو حالاتونه به نه یریږو تندے باد مخالف سے نہ گھبرانے وقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے دا حالات پرواہ نہ کرو انشاءاللہ دا ہر مشکل مقابلہ بکو دا ہر تکلیف مقابلہ بکو پخند پیشانی سربا ہر حالات برداشت کو اخبر دغ کاروان بمخبوران دی دغ سی بوزو انشاءاللہ مشکلات بکل در دغ سی راشی شیخ سے مولک شہید رحم اللہ هغه هم ته سپینګیري 2 کاله په عمر کې هغه په خپل وینو کې غسل کوي خپل رب طرف ته به ورځي ما شپه سوچ کوم ځان سره ما ویل کله چې شیخ صاحب رب ته ورغلی و
رب ته د خپل قوم ګیله په کومو الفاظو کې پیش کړي. ربا زما قوم زما سپینې ګیرې ته ونه کاته، زما رب پګړۍ خاطرې ونه کو. ربا زما کمزوري بوډا جسم ته ونه کاته، چاقو چاړو باندې ووهلم شهید یې کړمه. ربا انتهایی په درندګۍ سره را رخصت کړمه، په خپلو وینو غسل راکړو. ربا جرأت مې اخر سو، په کوم جرأت مې تا ته په دې حالت کې راولېږلمه. قسم دې رب خبر شیخ حسن جان شهید رحمه الله موږ نه دی هېر. د ایشیا دغه عظیم محدث او فقیه کله چې د روژه په خوله باندې و درندګانو په خپلو وینو کې غسل ورکړو، رب ته ورولېږو. ما وایي کله چې دغه عظیم محدث په سپینه ګیره باندې رب ته ورغلی، رب ته به د خپل قوم ګیله په کومو الفاظو کې پیش کړي. ربا زما جرم وخرڅوو، په کوم جرم زما قوم زما د سپینې ګیرې خاطر ونه کړو، زما بوډا جسم ته ونه کاته، د علم قدر د علم هغه څخګارې علم ته ونه کاته، زما پګړۍ خاطرې ونه کړو. ربا روژه په خوله باندې ومه، ربا اخر جوړ مې سو روژه په خوله باندې شهید کړمه، تا ته په خپلو وینو کې سور راولېږلمه. قسم دې د کراچۍ مولانا یوسف لودیانوي شهید رحمه الله د ایشیا دغه عظیم فقیه او محدث قسم دې موږ نه دی هېر. د چا په مظلومیت باندې نن هم چې د کراچۍ ځمکه جړا کوي. مفتی نظام الدین شاه میرزايي شهید موږ نه دی هېر کړی. قسم دې مفتی عتیق الرحمن شهید موږ نه دی هېر کړی. ډاکټر حبیب الله مختار شهید موږ نه دی هېر کړی. هغه مفسر قرآن مولانا اسلم شیخ بوري په نیم بدن باندې معذوره 21 سپارې د قرآن تفسیر یې لیکلی و، د تفسیر البیان په لور 9 سپارې ورنه همدغسې پاتې شولې. په نیم بدن باندې معذوره و، د کراچۍ په ځمکه باندې په رڼا ورځ باندې وویشتو شهید یې کړو. ما ویل کله چې هغه معذوره رب ته ورغلی، رب ته به په کومو الفاظو کې د خپل قوم ګیله پیش کړي. ربا زما قوم دومره خوار شوی و، زما قوم دومره درنده شوی و. ربا زما معذوره جسم ته یې ونه کاته، آخر په کوم جرم یې تا ته دغسې راولېږلی. محترمو، د اسلام ګلشن د دې امتیازي شان دا دی دی په پاکو مقدسو سوچوینو سره آباد دی هر دور کې. قسم دی د پاکو مقدسو سوچوینو پیاري غواړي هر دور کې. دا صرف په اوښکو سره نه ساتلی کېږي، دا صرف په دعاګانو سره نه ساتلی کېږي. دی په هر دور کې قسم دی د پاکو سوچو مقدسو وینو بخښل غواړي. او الله رب العالمین په دې صدۍ کې د علماء دیوبند وینه د دغه ګلشن دپاره قبول کړې ده. الحمدلله مونږ ته قرآن راغی، دا تسلسل د مخکې نه روان دی، اوسنی نه دی. الله رب العالمین سورت یاسین کې د حبیب نجار ذکر کوي. حبیب نجار قوم هغه د انبیاو په لاس په وینو کې سره و، د هغوی لاسونه د انبیاو په وینو کې سره و. حبیب نجار ته پته ولګېده زما قوم یو ځل بیا د حق اواز دبا وهل غواړي، د وخت د نبي په قتل پسې راپاڅېدلی دي. حبیب نجار قرآن ذکر کوي وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیه ترجعون. اگر راغی د حق په اواز کې خپل اواز ملګری کو، د حق د تایید دپاره ناره بلنده کړله، خپل قوم منع کو. نو چې کله منع نه شو بیا دومره په درندګۍ سره منع کو، شهید یې کو. دومره په درندګۍ سره مفسرین لیکي د کلمې ورله په شرمګاه باندې راوویست، دلته شهید کو. هلته قرآن ذکر کوي قیل ادخل الجنه، ورته وویل شو جنت ته داخل شه. قال یا لیت قومي یعلمون. حبیب نجار وایي ای کاش کې زما قوم پوهېدی بما غفر لی ربي وجعلني من المکرمین. زما قوم د حق د تایید د وجې نه زه شهید کړمه، درندګي یې وکړله. زما رب ما ته مغفرت نصیب کو، جنتونه یې راکړه، وجعلني من المکرمین، زه یې د عزتمندو نه وګرځولمه. په اخر کې قرآن یوه جمله استعمالوي یا حسرة علی العباد، ای افسوس په دغه قوم باندې دیو د حق د دایانو سره دا سلوک کوي. پته نه لګېږي زموږ په قوم باندې به دغه اواز څو پیرې دغه ناره به څو پیرې لګېږي. محترمو، زموږ دغه کاروان د حق دا چې څنګه روان وو هغسې روان دی او دغسې به د قیامت د سبا پورې روان وي انشاءالله. علما نه دي یېرېدلي، علماء حق پریشانه شوي نه دي، علماء حق هغه مایوسه شوي نه دي، د حالاتو نه ګبراو شوي نه دي. الحمدلله هغه کاروان روان دی. خو د وخت تقاضا ده د زما او ستا نه د ملګرتیا
مطالبه کوي چې تاسو ملګرتیا به کوو که نه به کوو انشاءالله کوو به که نه به کوو انشاءالله قسم دی دا علما چې څومره قربانۍ ورکوي که نه د زموږ ستا د عقیدې او د ایمان د تحفظ دپاره دي که د عالم د عقیدې خبره شوه او یا کاله د یو عالم په خپل مسجد کې ناست وي ستا ته په منځونو کې ښکته برکۍ به دي جنازه به درته کوي نکاح به درته پړاووي که د دې عالم خبره شوه قسم دی او یا کاله کې د عقیده څوک نشي خرابولی په زر کاله کې دی څوک نشي ګمراه کولی که خبره د ده د ذات شوه د ده عمل څوک نشي ګډوډولی د دلایلو د تحقیق په دنیا کې د ده مذهب د ده عقیده څوک نشي ګډوډولی تا ته که بعضې په نظر راځي که نه هغوی مذهب پرېښی دی لا مذهب شوي دي وهابیت طرف ته تللي دي پنجبریت طرف ته تللي دي مذهب عقیدې پرېښې ده قسم دی هغه د دې وجې نه نه وتلي چې چا ورته دلایل پېښ کړه او هغه د تحقیق په میدان کې مطمئن شو لاړه دا خبره درته په تسلي در کوم اطمینان درته در کوم قسم دی مور تر اوسه پورې هغه بچي نه دي راوړي چې د دلایلو په دنیا کې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله غلط ثابت کې قسم دی مور تر اوسه پورې هغه بچي نه دي راوړي چې د دلایلو په میدان کې د علماء دیوبند عقیده غلطه ثابته کې قسم دی تر اوسه پورې مور نه دي راوړي د قیامت د سبا پورې به رام راوړي انشاءالله زه د خطابت د جذباتو نه یم زه د سټیج د جذباتو د وجې نه یم لګیا قسم دی زه عملي میدان سړی یم 9 کاله زما په دغه میدان کې وشولو 9 کاله تجربې په بنیاد ویم علی وجه البصیرت ویم د یقین په بنیاد باندې ویم د تجربې په بنیاد باندې ویم قسم دی هر باطل ته مې اواز ورکړی دی کوم باطل چې راته عقیده چېړله ستا په مذهب باندې اعتراضات کوله 9 کاله زمانه تېره شوله قسم دی هر غر ته پسې ورغلمه خپل اواز مې ورورسو هر صحرا ته ورغلمه هر کلي ته ورغلمه هر بانډې ته ورغلمه ها اتمام حجت مې ورباندې وکړو ورته زما قوم مه ګمراه کوه زما په مذهب پسې کنځل مه کوه زما په عقیدې باندې بې ځایه اعتراضات مه کوه حضرت دلایلو میدان ولګوه د علماء دیوبند بچي هر وخت د دلایلو میدان کې درته موجود دي کوم ځایونو کې چې راغلي وو مخامخ 15 شل ځایونو کې د ویډیو په ذریعه به تاسو هم کتلي هغه سبق ورته ستاسو دغه خادمانو ورکړی دی چې انشاءالله یو لامذهبه یو ګمراه یو باطل به انشاءالله العزیز د قیامت د سبا پورې خپل اولاد ته لیکل ورکړي بیا به زما او ستا عقیده نه چیلنج کوي انشاءالله د دلایلو میدان کې چې کله د مذهب عقیدې خبره راغله بیا د علماء دیوبند د عقیدې بیا د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک سره چا ډګره نه ده وهلې او نه یې وهلی شي انشاءالله خپل مذهب عقیده باندې کلک اوسېږي ټیک ده که انشاءالله خپل مذهب عقیده باندې کلک ودرېږئ اخوا دېخوا لارې د ګمراهۍ دي هغه نوجوانان دي موږ سره مدرسو کې داخل چې دلته علما مشایخ موجود دي موږ سره اولا په کال باندې وي ضربه ضربه ګردان نشي ویلی سر په صغیر سر په کبیر تراشي هلته دماغ خراب شي ګډې وډې ووایي هغه نشي زده کولی استعداد یې دومره نه وي دلته نه لاړ شي په څلوېښت ورځو کې د شیخ القرآن جوړ کړي چې واپس راشي بیا تا نه ګمراه کوي څه به کوي اته بله لار نه ورځي اته بل شی ور زده نه دی په دغه لیونو پوډریانو پسې مه ورځئ په خپل علماو اعتماد وکړئ کلک ودرېږئ انشاءالله ودرېږو به که نه به ودرېږو انشاءالله عرض مې کوو د دې علماو ملګرتیا زما او ستا ذمهداري ده د تېرو ورځو کې یو عالم کتاب مې کتو دی په خپل کتاب کې خپله کارګزاري لیکي دی د علماء دیوبند یو ډېر لوی عالم دی لوی جرنیل دی دی وایي د یو علاقې نه د بیان دعوت راته د خط په ذریعې سره میلاو شو ټلیفون موبایل ته ور نه دی دغه د خط په ذریعې مې ورته ټایم ورکړو دی وایي په مقرره تاریخ باندې چې کله جلسې ته راغلم هغه خلک بهر ته راوتلي وو چیر اٹھے بما وکللا بے اسپینہ دی پاپا رکللا ماتے مولوی صاحب اپنا کرایہ لے کر یہاں سے واپس ہو جائے مجھے زخ پلک کرایہ واخلی دلتے نہ واپس شئی علماء دل ولی زخ بیان دپارا راگلے بیان میں نے دیکھ رہے واپس سنگے شما علماء توی چالاقی کی دننا 90% خلق قادیانین شویدی ممتادن میں نشوبت لے علماء توی چاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت خبر دا لازمان بدل نظم بیان بکم دا کسی نو واپس کی گم ما تو وی مولوی صاحب بسد معذرت بس یہاں سے واپس ہو جائے ممتانا شو بدلے دننا بغور ولگی ددیو نے جسے کلا مایوس شو
ما ورنه تاسو کو د علاقې کې مسلمانانو کې څوک تکړه زورور سړی شته دی چې زه راته سهارا سره کوم دننه لاړ شمه ویل ما ته یو ځای راښیي مخامخ د غره کې ویل ډېر لرې ځای دی پیاده مزل دی ما ته وایي د غره په دغه لمن کې یو کور دی هغه سړی یو موجود دی مسلمان دی تکړه زورور سړی دی خو هغه سړی ډاکو دی هغه قاتل دی ویل ما ورته ویل مجھے اس ډاکو کے دروازے پر لے چلو ما دغه ډاکو دروازې ته بوځئ دی ویل چې کله دغه ډاکو دروازې ته راغلمه دروازه مې ووهله هغه ډاکو راووتلو ویل ما ته ګوري زما गिरे पगड़े ते गोरी कतबर गोरी हैरान परेशान सो मां तो मौलवी साहब यार क्या करते हो मुझे से डरते सके डरते कातिलान राजी डरते डाकुआन राजी मां उठते कातिल नहीं है मां डाकू नहीं है मां बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इज्जत मसला दे सवाल लपारा लागले दो इचरा खबर वावरी था दे गड़बड़ सो मां तो मौलवी साहब क्या मसला है मसला सदा الموت خپل مدعا ذکر کړله ارمان مخکې شو خپل ملګري ځان سره کړله هغه علاقې ته راغلو قوم یې راجمع کړو ویل ما 3 घंटे ختم نبوت په موضوع باندې خبره وکړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت دفاع مې وکړله د رسول الله دغه دشمنان قادیانیان د دې چهرې مې قوم ته واضح کړلې د 3 घंटे بیان وشولو زه واپس لاړم ویل ډېره موده تېره شوله زما د ذهن نه خبره وتلې ده زما د ذهن نه خبره ختمه شوې ده ویل ډېره موده بعد یو کس زما حجره کې مېلمه دی ښایسته پګړۍ ده ښایسته ږیرې ده تسبیح لاس کې ورسره دی په ژبه الله الله ذکر شروع دی ما ته وایي مولوي صاحب مجھے پہچان لیا ونی جب سے نہیں پہچاندم پھر مورتے نمی پہچاندرے میں تو بھی زاگت ڈاکوی اما چما با ڈاکی کبلے زاگت قاتل اما چما با قتلو نکبل اگا ورست زما کور تراغلے تو رسول اللہ دے عزت واسطے دے راک للا ازرا پاسے دما ما 3-4 گھنٹے ما پہلے ورک للا پھر کل جلسہ چی ختم شورا قسم دے خبر کور تو واپس شما کل چی ودے شما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوب کی رازی پھر دیر زیاد خوش آلے دے مسکے کی گی ما تو ایک پلان پر زیرہ ودی ہما زیر خبر کلم پتہ تندے باندے ما تو ایک پلان کیا تو زمان عزت تو پارک پہرور کے ولن ولاڑے پھر دیر زیاد خوش آلے دے بے ما تو مبارکی رکھے ما تو ایک پلان کیا مبارک دشا اللہ اندر رازی شوے دے زمدر میں خوش آلے شوے ما مبارک دشا اللہ اندر تو مغفرت و بخن کردی زمان بازیرو نبی تا دا خوب خبر واوری دا بس وطری یاد ساتھائی زمان عقیدہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شکل مبارک کے شیطان پر خوب کی نشرات لے امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف دویم جن کی پینزا احادیث پر موضوع باندے نقل کئی انس رضی اللہ تعالیٰ راوی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من رآنی فی المنام فقد رآلہ من رآنی فی المرام فسیرانی فی الیغزہ فإن الشیطان لا يتمثل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچیز پر خوب کے ولی دلما پرشتیا سر زی وقتما چاچیز پر خوب کے وقتما پرشتیا زی وقتم زمان پر شکل کے شیطان پر خوب کے نشرات لے دیوئی سہر تجبا سیدم سترو کی موخ کی وی بس لارم خبر جود دو زندگی میں بدل کر گوری محترمو دا علماء زمان استاد آپ کی دی نظریه دا پارا لگیا دی مونگ سا ورکوش پگا 30,000 روپے ورکو آلین تا خودل خوچل ورزی صرف منستا برازی خکتا برابدی که اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ السلام علیکم بس ختم خبر ذکر تا دا چه خپل خوب حرام کرده ده دا چه دا سمر مشکلات پر اشکل که زمان استا را تحضیب و دا کنی رتا پس دا پار دا رسیمه که وی چالین پلار کی پریدی یار پس عالم لیونه شوی رہے دے دماغ خراب شوی دی در ازل زور زیاد شوی دے نن که علماء تا روڈ ترا بلی نن که علماء تا جہاد میدان ترا بلی قصب دے دستا دا کی دی نظری دے تحفظ دا پارا دی ورنہ دا بخبل زان ہر سمن دی دے خپل سینو گولو تم نسی دے اتکڑو تم تیار دے دے زندانونو تم تیار دے دے سرو وینو شہادتونو تم تیار دے دے بچو قربانو تم تیار دے ازینه دا قیمت رزوی دا اللہ عدالت لگی دلی بیری دا غالیم گریوان تلاس درا چاہی دا اللہ دربار تا دی بوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئی بے اللہ تا پریاد کئی اللہ تا رتانا گلہ کئی یا اللہ دا زمان قوم ہو ما دا در پارا ہر مشکل تزان لیولیو دا زمانی پیغورو نمی برداشت کریو دا زمانی مصیبتو نمی برداشت کریو دا زمانی حوادثات پہ بزاد مرلیو ربا لاسونو میں اتکڑو تب تیار کریو خپل زان میں زندارونو جیرونو تب تیار کریو ربا